السلام علیکم حکمت الله. نوې ټاپک وایي ریزنز فار ډیلی ان د کنسټیټیوشن میکینګ او پاکستان. ډېر ضروری ټاپک دی. سوال د خلکو په ذهن کې دا راځي چې پاکستان او انډیا پر یوه ځای باندې آزاد شو چې انډیا د 1947 تر 50 پورې یعنې په درو کال کې دننه په خپل آئین جوړ کړي، مګر پاکستان د 1947 څخه بیا تر 56 پورې په منډو په چیلنجز په ډېر زیات مشکلات باندې آئین جوړ کړي چې هغه لا مې 2-3 کال نو چلیدلی، هغه آئین بیا ماسو بیا آئین مات سولو. د دې وجوهات څه دي؟ او خاص کر کې اول وجوهات دا دي د کوم وجه ولا چې د پاکستان قانون یعنی آئین جوړېدو کې دومره زیات ټایم ولګېدی. د دې ډېر زیات وجوهات او تر ټولو چې کوم مهم وجوهات یا ضروري وجوهات هغه تاسو سره ډسکس کوم سي. خو یو کې ګورنمنت دا خبر ورته کړی و چې کوم ټیم کوم انډیا یا پاکستان خپل آئین جوړي تر هغه پرې بدی پر انډین ګورنمنت ایکټ 1935 باندې عمل کوي. دا نو پاکستان انډیا خپل تر 1950 پورې چې کوم 3 کال جدوجہد په هغه کې پر انډین ګورنمنت ایکټ هغه باندې لګیاو، خپل ملک چلاو. پاکستان تقریبا 9 کال د دې کوم آئین هغه ریلیز ولو. نو د راځو د پاکستان د آئین د جوړېدو د ملتوي کېدو مین وجوهات څه ولې؟ تر ټولو اوله وجه دا و چې ریفیوجی کرایسس مطلب دا دی چې کوم ټیم پاکستان جوړ شو د انډیا د برصغیر سره چې کوم ټیم مسلمانانو دا ول چې وایي موږ د پاکستان سره شرکت کوو، نو هغه چې کوم ریفیوجیز راکلولو پاکستان ته مایګریشن کولو، نو هغه ته داغو د فود منیجمنت، داغو د هیلث فیسیلیټیز، داغو ته شیلټر ورکوانګه، هغه ته اکوموډیټ کوانګه، نو په اکوموډیټ کوانګه نو دا دومره زیاته مصرفیات په دا ټیم کې چې د پاکستان اول ګورنمنت ودا ته خلاصو ویني دی چې پر خپل آئین پر جوړېدو باندې دې توجه ورکړي. یعنی ریفیوجی کرایسس دومره ډیر زیات مصرفیات درلود او دومره زیات چیلنج و د پاکستان لپاره او د جوړېدو لپاره چې د بعد کې چې جوړ سولو د ریفیوجی کرایسس دومره زیات بردن او چیلنج د پاکستان ګورنمنت لپاره ولې په هندوانو ډیر زیات قتل عام چالو کړو، مسلمانانو لوټول، کورن لوټول، چې خلک لو هغه دا سوچ وکړي چې باید د خلک چې پاکستان ته ځینو بس خلک کور لوټول، اغلا وشتوي، قتل عام چالو دا یو زیات چیلنج په دې وجه من د پاکستان آئین ملتوي سو ټایم واخسي. دویمه خبره دا د کانال واټر د دویمه دا مین زیات وجه دا ګڼل کیږي د پاکستان آئین نه کاله ملتوي کوي، د پاکستان د آئین د جوړول څخه توجه واړول. هغه په دا وجه باندې چې کوم ټیم پاکستان جوړ سولو نو د کشمیر پر لار باندې کوم پاکستان ته ریورس راکلو انډیا راولاړ سول، د پاکستان چې کوم ریورس فلو ول هغه بلاک ل، نو چې بلاک کله د دې د پاکستان د اګریکلچر د خرابېدو او د زوال په خوا تک شروع کوي، اګریکلچر برباد سو. نو د اګریکلچر د بچایدو لپاره پاکستان ډیر برپور جدوجہد وکړي او پر دې باندې پاکستان په جنگ وکړي پر د وبو باندې. نو دا مین وجه ول چې د پاکستان په آئین په جوړولو کې تاخير پیدا کړي او د آئین پر جوړولو باندې پاکستان کوم توجه هغه واړول. نو په 1948 کې د کانال واټر انډیا پاکستان وبو باندې کړي. دویمه خبره ده چې انډیا او پاکستان چې کوم ټیم ویش وسو کنه، لکه د دوه وړو په مابین کې چې بیچ کیږي یو د بل حق نور کوي، نو دا رقم په جایداد کې حق نور کوي، نو دا رقم پاکستان او انډیا چې بیچ وکړي د دغه چې کوم ایسټ فینانشل ایسټس سوچ کوم ملټری ایسټس سول انډیا انکار وکړي چې باندې در کوم، نو پاکستان نوې جوړ شوی ملک چې دا رقم خلک ایسټس نور کوي په دا، نو بیا به د ملک په چی جوړیږي. یعنی د پاکستان تقریبا په کروڑو روپۍ په ویلې چې هغه ډینای انکار وکړي چې باندې کوم اسی ملټری چې کوم ایسټس سول هغه سي انکار وکړي. نو دا مې وجوهات چې پاکستان آئین جوړولو سه د پاکستان د لیډرشپ توجه واړول او د پاکستان آئین د ملتوي ښکار کوي. یو بل مینه وجه ول د قائد اعظم مرګ مو چې کوم ټیم قائد اعظم په اول اسمبلی کې پر 11 اگست 1947 کې و اسمبلی ته تقریر کوي، نو پاغه کې د آئین د جوړولو یو آوټلاین ورکړي، خو مګر د بد مرغ په 11 سپتمبر په 1948 کې قائد اعظم وپاسو. دا مین وجه ول چې مین سترونګ لیډرشپ نو ول چې د پاکستان په آئین په جوړولو کې پر یو اهم کردار ادا کړی وای. نو د قائد اعظم د مرګ سړي رغټه خلاف پیدا سول چې کوم آوټلاین د قانون د آئین د جوړولو غوړ کړی ول هغه پر هغه ځای پاتې سو. دویمه خبره دا چې کوم ډیس اګریمنت اون ایکوالټي اف ریپرزنټیشن پر دا شی باندې ډیره زیاته متنازعه و چې بای متنازعه چې کوم ټیم لاو ریزولوشن په 1949 کې پیښ سول، په هغه کې د یو بیسیک پرنسپل کمیټي جوړ کړل چې بي پی سي ورته ویل کیږي چې بای ته ریپورت پیښ کړي چې په د کمیټي ټول چې بای ته یو ډرافټ جوړ کړي د نیو آئین ده. نو چې په 1949 کې دا کمیټي جوړ سو، په 28 سپتمبر په 1950 کې هغه خپل ډرافټ ریپورت پیښ کړي چې هغه دا و چې بای ایکوال ریپرزنټیشن ورکړي ایست پاکستان ته هم ویست پاکستان ته هم.
یعنی ایست پاکستان مطلب بنگال. نو دا چرته وکړي الان کې د بنگال پاپولیشن تقریبا 56% ولو او د ویست پاکستان هو تقریبا 44% راکلی. نو هغه د پر دې باندې ایست پاکستان ډیر زیات مخالفت وکړي چې بایز مر پاپولیشن دومره زیات وي او ستې پاپولیشن تر موږ کم دی تیمور ته ایکوال ریپرزنټیشن په اسمبلی کې څنګه راکوي پر کوم بنیاد باندې تیمور ته راکوي چې زموږ پاپولیشن 56% دی 44% دی او تیمور ته په اسمبلی کې یو رقم نمائندګي راکوي. نو دا غو ډیره زیات متنازعه پیدا کړه. دویمه خبره دا و لینګویج یو مسله ولا یعنی د زبان د صوبایي بنگالي به قومي زبان وي کبه اردو قومي زبان په برصغیر کې خو وروره د یو ولجبایي اردو دي سي اوس بیا دلته په دې مابین کې بنگالي هم راپورته شو اوس بنگالي اردو دغه اوفیشل لینګویستیک اردو. او بل درې خبره پولیټیکل ریوالټي دا چې مسلم لیگ چې کوم مسلم لیگ په مابین کې سره ډیوایډ سول پدې کې مختلفه فیکشنز جوړ سول لکه دانن سبا چې کوم زموږ پولیټیکل سیستم دی دغه بس پولیټیکل سیستم دغه ټیم سم دا بس دکسي چالو سول تر دانن پوري بس یو بغاوت شو د پولیټیکل ریوالټي او د نن په پارټي کې تنازعات ول. او درېمه دا د انکریزینګ انفلوئنس اف ایست پاکستان ډومینیټډ بیوروکراسي اینڈ ملټری. دویمه خبره دا چې کوم انفلوئنس ولو هغه د ویست پاکستان په داشبو کې بیا زیات ولو یعنی ځکه نن پاکستان چې دی یعنی بلوچستان سو کې پیس و ان دبليو ای پیس ول او سینسو د دې اثر رسوخ زیات سولو پدې کې خاص کر کې لیاقت علي خان سولو غلام سولو گورنر جنرال چې سولو اسمبلی ډیسمس کله پدې کې بیا میجر سکندر مرزا ایوب خان مطلب دا کیسه شو سولې د دې دوی چې د پاکستان ریزلټ دا راوته چې د پاکستان آئین نه کاله ودرې دی الان کې په نه کاله کې خلک وکم ځای ته ورسېږي مګر د پاکستان چې کم آئین په نه کاله کې د پاکستان آئین نو جوړ. نو دا چې شولې مين وجوهات چې هغه د پاکستان د قانون د روکتام کې ډیر غټ رکاوټ جوړ کړی وو. دا اگر د بین فیکټرز چې هغه د پاکستان آئین نه کاله ودروي او پاکستان په آئین په لار کې یو رکاوټ جوړ سول. دا غمین ریزنز چې ما تاسو سره ډیسکس کړو امید لرم چې تاسو به خوند پر اخیستی وي.